بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على آلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة زما معزز عزت مند و محترمو تاسو ته به ښه معلومات شوي وي چې څو ورځو نه په ملک پاکستان کې د بارانونو او د زیاتو سیلابونو د وجې نه انتهایی جانی مالی نقصانات د مسلمانانو رونو شوي دي. تقریبا 8 لکه کورونه د یو اندازې مطابق د یو راپورټ مطابق او 9 لکو نه زیات څاروي د هغې ضیا په دې سیلابونو کې شوې ده. د پاکستان په مختلفو سیمو کې چې هغه سوات، ملاکنډ او دغه شانتي په سند او ډېر اسماعیل خان وغیره مختلفو سیمو کې ډېر نقصانات شوي دي. نو په دې سختو لمحو کې او سختو لمحاتو کې د هر مسلمان دا یو ذمهداري جوړیږي چې د خپل وس مطابق او د نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مطابق چې خیر الناس من ينفع الناس، خلق بهترین انسان هغه دی چې بل مسلمان ته نور مسلمانانو ته فایده او نفع رسوي. د هغې ارشاد مطابق به حیثیت یو مسلمان د دغه مصیبت زدو مسلمانانو سره موږ خپل تعاون او امداد وکړو چې په هر صورت کې د هغې دپاره موږ په مشوره باندې الحمدلله د دارالعلوم فیض القرآن د طرف نه او د مونږ د زین العابدین حقانی صاحب، مولانا زین العابدین حقانی صاحب او ما او داسې زموږ د نورو معاونینو ملګرو او د هغې په مشوره باندې دا سبا انشاءالله العزیز سبا ټوله ورځ د سحر نه تر مازدیګره پورې به زموږ په خوشا نږدې علاقه کې هغلته به امدادي کیمپونه لګي چې زموږ سپیرسنګ والا ملګري او نږدې خوشا څونه علاقه زموږ ملګري دي او مسلمانان دي. زما دا خبر او دا پیغام اوري دا ټول مسلمانانو ته مخکې نشر کې ورسوي. نږدې علاقه څونه ملګري موږ سره نږدې دي لکه په سفید سنګ کې به د ګلاب بابا چوک کې دا شانتې په ډن غاړه کې بچي کورونو کې او دې سره په باغچی پل سره په شاګی بازار کې د اف سی کلا اف سی چوک سره ملاګور روډ سره دغه شانتې سخی پل چې کوم سټاپ دی او بازار دی هلته مختلفو ځایونو کې به انشاءالله العزیز په برج په ډیری کلي کې به انشاءالله العزیز دا شان د مطري په بازار کې ملازو چوک کې شهیبالا چوک کې برج ناصر خان سره مختلفو ځایونو کې به انشاءالله العزیز امدادي کیمپونه لګي. دې وجې نه کوم ملګري چې موږ سره نږدې دي نو دغه کیمپونو سره خپل مالي تعاون دغه شانتې که هغه د نقدو په صورت کې وي او که هغه د کپړو وغیره یا نور څه تعاون په صورت کې نو دې امدادي کیمپونو سره تاسو خپل تعاون یقیني کوي. انشاءالله العزیز تاسو امانت به دغه مصیبت زدو ته رسي. دا شان کوم ملګري چې زمونږ د اواز اورو زمونږ نه لرې دي د امدادي کیمپونو ته رسایي د هغې نشي کېدی. انشاءالله العزیز د ایزي پیسه هغه اکاونټ نمبر به تاسو ته د ویډیو سره ولګي نو هغه ملګري خپل تعاون دې طریقې سره یقیني کوي. دا شان هر مسلمان ته خصوصا علما کرامو نه درخواست دی خپلو علاقو کې خپلو مقتدیانو نه او خپلو متعلقینو نه تاسو د چندې او د امداد هغه تعاون هغې تاسو مطالبه وکړئ او مونږ ته را رسولی شي یا خپل صورت مستقلا تاسو دغه مصیبت زدو ته رسولی شي نو د هغې کوشش وکړئ. الله رب العزت موږ ستاسو ټولو حامي و ناصر شي. الله پاک دې دا مصیبت په خپل فضل و کرم سره ختم کړي او زموږ د ټول د الله پاک حافظ او مددګار شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.